وطنه ستا لیونی. د هاشم لوګري د ژوند تیرې هیرې نوې زړې. دا کتاب ځوان لیکوال محمد الله حمیم لیکلی دی. ډیزاین یې ثناءالله ځواب کړی دی. وطنه ستا لیونی. دا کتاب په کابل کې د مازدیګر خپرندوی ټولنې لوري د 2000 ټوکو په تعداد په 80 صفحو کې په ښکلي او ښایسته کاغذ کې چاپ شوی دی. دا وطنه ستا لیونی کتاب غږیزه بڼه د غږیزو کتابونو یوټیوب چینل څخه اورئ. کتاب ډالۍ هم لري. ډالۍ ملنګ ملګري کړاو منګل ته چې ویلي دي لیونی خو څه ښکار نه لري کړاوه، همدا موږ یې مستند حوالې یو. ګل لالا یعنې عزت الله ځواب ته چې دې کیسې ژړولی دی راته ویلې، زه پکې ځان ګورم یاره، نور نو زه ستاسو او د کتاب ترمنځ حایل نه کېږم. تاسو رابولم د کتاب غږیزې بڼې اورېدلو ته. د کرزي وخت و. یو چا تور پټکی وښلی، ږیره یې تکه شنه کله کړې وه، نري نري برېتې پرېښي، سپین ازاد کالي پر تن دي. د خړ دیوال ډډې ته ناست دی. څوک موبایل ورکوي، واخله پاچا دی، ورسره وغږېږه. دی موبایل ترې کشوي، له غوسې خوټېږي، موبایل خولې ته نږدې نیسي. کرار ناست دی. د پاچا نوم دی اچولی، دا خلک دی راوستي دي، پرې غرق دی موږ کړو. نه ریزه چلیږي نه خبره چلیږي. موږ ته خلک راځي، موږ نه پرېږدي، موږ بمباروي. د دې خبرو منځ کې دومره کنځاوې وکړي چې نور ستړی شو، ساه یې لنډه شوه. موبایل یې وغورځاوه. لرې که سړیه ذره چاوده یې کړو. ناستو په ده خندل چې څنګه یې په رښتیا ومنله چې له پاچا سره غږېږي. دا هماغسې کنځاوې کولې. ما هماغه وخت اول وار له څهرې ولیده چې دا سړی هاشم لوګری دی چې په خلکو کې په هاشم لیوني مشهور دی. ګنې نامه مې له دې مخکې اورېدلې وه. هغه وخت مې له ډېرو نورو خلکو سره د ده ویډیوګانې او ثبت غږونه لیدلي وو چې له کنځاو به خالي نه وي. د خبرو کې کنځا ضرور ملګري وه. چا موبایل ورته نیولی. هاشمه دا خلک وایي چې ته دومره زورور یې، دا کنځاوې ولې کوې؟ نه جایږي، په زړه قرآن که جایږي، څه کنځا ونه کړم بوج نه سپکېږي. هاشم له خندا شین شي. خدای راستي لکه ځمکې چې له واورو بامونه تور کې، داسې زړه مې سپک سي. بل ځل چاته مخامخ کنځاوې کوي خو وروسته خاندي لکه خپله ملامتي چې منلې وي. خو لیونی یم، څه لیونی کولم مو، اوس خو به کنځاوې اورئ. څوک د هاشم کلي ته ورغلی، زیړه لونګۍ وښلې، د پاخه عمر سړی دی. کمرې ته یې مخ واړاو. دوستانو ماشومانو ته مو کتابچې او قلمونه راوړل، اوس به ورته وویشم چې سبقونه ووایي. دا آینده ډاکټران انجینران چې هغه دی هاشم لیونی هم را روان ده، تاسې به یې ټول پېژنئ. هاشم را رسېږي، غوسه ورغلې وي. له سلام کلام مخکې ورته وایي چېشته راغلی، ماشومانو ته مو کتابچې راوړي، تا پسې نه یم راغلی لیونیه. هاشم کیسه ورته کوي. سړک ته ختلی وم، موټر ودرېده، چا له شیشې سر راویسته، له واره یې کنځاوې راته وکړې. ما چې خوله ورته ژوړوله. موټر روان سو. و سړیه نه مې پېژنې نه مې یې ځنې، کنځاوې ولې کوې؟ څه قرض یې در باندې؟ ته ساده دې خلکو ته کتابچې راوړې، مه راوړه، سی به یې رانه وړې. هاشم باندې یو کس غږ کوي. امریکا ته ځې؟ خود ځم، چې داسې وطن ته تللی وی، چې نه پیاده راتلی نه سوره. هلته خلک کمیس نه اغوندي. سیا ور واوړو، اچلوس له غړ ګرځو. هاشم په دې کیسه مجلس وخنداوه. خو دا خبره یې په رښتیا د غور ده او سوالی ده چې موږ یو همداسې که ماحول نیولی یو. هاشم حجرې ته کیسه کوي. کابل ته تللی و، موټر و، ټوپکوال ورکېناستو، داسې خوسې کړي و چې هلته مې له چا پوښتنه وکړه، وایي دا د زورواکي ده، و خلکو یو توپانچه راته پیدا کړي، زه په دې ماغزو یې ورکېږدم. له حجرې څوک غږ پرې کوي. هاشمه هغه نسي ویستی، انتخاباتو ته درېږي. هاشم خندا خندا کې دا خبره ورپوره کوي. صحیح ده، بیخي صحیح ده والله.
دا جمله بیا ډیره مشهوره شوه. تر ننه خلک لیکي او وایي. دې جملې کې د ناخوالو او رشخند یو پټ رمز دی. هاشم ستړی ښکاري. څوک ورته وایي هاشمه څه حساب ده؟ حساب دا ده چې هیڅ حساب نشته. یو بل ځای هم جالب غږیږي. وایي ما داسې چل یاد کړی دی. در څنګ وطنونه به ټول سلامي ولاړ وي. څنګه؟ لوی دیوال جوړو د دوی څنګ ته. د وطن خو کم اوبه نه ده. ټوله ورماتوم هملته به ډنډ ولاړه وي. که کوم وطن شیطاني وکړه یا یې تیره بیره وکړه پرې ورچپه کومې. والله په اوبو یې شغرب او مغرب ته درته یوسم. ښه که خلک درته وایي ته خو لیونی یې، ته به څه ورته وایې؟ زه به ورته وایم چې خدای دې اپه راته وکړي. د هاشم مې ډېرې کیسې، خنداګانې، غوسې او کنځاوې موبایلونو کې ولیدې، خو له نږدې مې نه ولیدلی. هغه ورځ لوګر کې واده و. زه له بل انډیوال سره لاړم. چې ور ورسېدو ډېر خلک نور هم راغلي وو. له ماښامه پس په یوه لویه حجره کې موږ او نور ټول مېلمانه راټول شو. خنداګانې، اتڼې او کیسې وې. یو ځوان راننوته، غاړه یې تازه کړه. ټول یې غلي کړل لکه زیری چې کوي. هاشم لیونی راغلی. هلک ووته. خلک له یو بل سره پسخېدل. لږ وروسته هاشم راننوته. د ده په لیدو ټول غلي او حیران شول. څو دانې خولې خدای زده په سر کړې وې. ازاده کورتۍ یې اغوستې وه. یو لاس کې نوشابه نیولې وه، بل لاس یې د کمیس دننه پټ و، نه ښکارېده. هاشم کېناسته. ډله خلک ورجګ شول. کمرې ورته ونیوې. ګډې وډې کیسې، کنځا او خندا. ناستو ترې خوند اخیسته. خبرو ته یې لټ په لټه اوړېدل. ډېر ورجګ شول. لاس یې پرې واړو. عکسونه یې ورسره واخیستل. یو سپین ږیری راننوته چې د همدې څو کورونو مشر و. تسبیح په لاس کې وې. ټنډه یې ترشه وه. هاشم ته یې رډ رډ وکتل. ویې ویل دا چا راوستی؟ خلکو د زوم نوم ورته واخیسته. ورته ویل چې په سړک کې لیدلی و، له ځان سره یې راوستی. سپین ږیری غوسه شو. په دې لیونډر څه کوئ؟ هر سړی تربور لري، دوست لري. داسې د فتنو وخت شو. یمو وختونو کې به زوم له شرمه لس ورځې کور ته نه راتلو. غرونو کې به یې شپې وي. اوس خو زوم له ټولو بر ناست وي. داسې لیونی هم له لاسه رانیولی وي. حجره کې درته کېنولی وي. د سپین ږیري غوسې له هاشم پرته نور ټول غلي کړل. هاشم هماغسې له ځان سره غږېده. څوک یادول؟ خندا به شین که. هاشم حجرې باندې غږ وکړه. دا به د وطنه ستا لیوني کتاب لومړۍ برخه. د نورو برخو د اورېدو لپاره د غږیز کتابونو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. پاتې وخت او پاتې شېبې مو نیکمرغه. ښه وخت. الله مو مل شه.